السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. پنځم مثال حلو. مثال د یو موټر د پانتون د دروازې څخه په 15 متر بر سکند یو نواخ سرعت سره تیر شو. چیرته چې باید اعظمي سرعت تر 10 متر بر سکند وي. د تیرېدو سره سمدستي په دروازه کې ولاړ عسکر په 3 متر بر سکند مربع تعجیل سره ورپسې شو. تعقیب کولو یې غوښتي رانتیجې د څومره وخت وروسته به یې موټر رانیولی. په دې وخت کې به د عسکر سرعت څومره وي، په کومه نقطه کې به یې رانیولی، یعنې په څومره فاصله کې به یې رانیولی. د مثال په ډول دا د پانتون دروازه ده. دې ځای کې عسکر هم ولاړ دی. د ایکس په محور باندې حرکت دی. یو موټر تېرېدو سرعت یې څومره دی؟ 15 متر بر سکند. وي یوې موټر او د ولاړ عسکر نو وي مثلا پولیس وي یوې پولیس 0 متر بر سکند، ځکه هغه ولاړ دی. ټایم همزمان دی. د دواړو دپاره وخت څنګه دی؟ یو شی دی. دا یو نواخت حرکت کوي، تعجیل 0 متر بر سکند مربع دی. د ده تعجیل ا موټر، ا پولیس چې دی 3 متر بر سکند مربع تعجیل سره حرکت باندې پیل کړی. اوس په کومه نقطه کې چې رانیسي، مثلا دې ځای کې موټر هم دی، په همدې ځای کې باید پولیس هم وي. یعنې دا دلتا ایکس د پولیس او دلتا ایکس د موټر باید خپل منځ کې څنګه وي؟ مساوي وي. د راایسارولو مقصد هم دا دی چې دلتا ایکسونه به د دواړو څنګه وي؟ مساوي وي. کله چې په دومره معلوماتو پوه شو، د هغې دپاره ځان ته دلتا ایکس پیدا کوم، د موټر دپاره ځان ته دلتا ایکس پیدا کوم، بیا دواړه سره مساوي کوم تر څو موږ ته شی راکړي، یا ټي راکړي، یا زه چې هر شی پیدا کول وي. اولنی غوښتې څومره وخت وروسته به یې موټر رانیولی وي. نو دلتا ایکسونو دپاره چې ټي ولري، چې هغه بیا موږ ته مجهول شي، دلتا ایکس دې کې نشته، دې کې دی او دې کې دی، دلته ټي نشته، نو زه باید د حرکت دویمې معادلې نه استفاده وکړم. دلتا ایکس پولیس مساوي کېږي وي یوې پولیس ټي پولیس جمع 1/2 ا پولیس ټي پولیس مربع. دا انډکسونه نوم اخلي. ښه، وي یوې پولیس 0 متر بر سکند، ټي پولیس نامعلوم، جمع 1/2 ا پولیس 3 متر بر سکند مربع، ټي پولیس نشته، دی دلتا ایکس پولیس شو. که زه پې هغه کم، دا به ختم شي، دا به شي 3/2 متر بر سکند مربع ټي پولیس مربع. دلتا ایکس پولیس پیدا شو. راځم دلتا ایکس موټر. د موټر تعجیل 0 دی، ځکه حرکت یو نواخت دی. حرکت څنګه دی؟ یو نواخت. دلتا ایکس موټر دا مساوي کېږي وي یوې موټر ټي موټر جمع 1/2 ا موټر ټي موټر مربع. دویمه معادله ده. وي یوې موټر څو دی؟ 15 متر بر سکند، 15 متر بر سکند. ټي موټر نامعلوم، جمع ا چې 0 کې دا ټول حد 0 کېږي. نو دلتا ایکس موټر دا شو. دا دواړه که چېرته راګیر شوي، نو دواړه په یوه نقطه کې وي. چې کله په یوه نقطه کې شو، تغیر مکانونه یې خپل منځ کې سره مساوي شو. کله چې د مساوات دا طرفونه مساوي شو، ښي طرفونه یې مساوي کېږي. یعنې 3/2 متر بر سکند مربع ټي پولیس مربع دا مساوي کېږي 15 متر بر سکند ټي موټر. نو دواړه همزمان کله چې په دې نقطه کې موټر و، پولیس هم پیل وکړو. هلته سمدستي په سوال کې راغلی، داسې نه دی راغلی چې
پولیس 2 ثانیې وروسته یا 3 ثانیې وروسته موټر چې دروازې سره مخامخ شو عسکر ورسره همزمان پیل کړی نو چې کله همزمان دی ټي پي او ټي ایم خپل منځ کې سره مساوي دي نو دې دپاره بیا دا انډیکس لیکل اړتیا نه لري اختصار به وکم ټي به مربع سره اختصار شي متر به د متر سره سکند به د سکند مربع سره اختصار شي 1 3 5 3 نو دلته ټي دی 2 ضرب 5 10 سکند مخرج چې د چې هغې خوا لاړ شي 10 سکنډه نو 10 سکنډه وروسته دا ګاډی راګیر کړی که قیمتونه یې وضع کړو دلته چې 10 وضع کړي نو 1.5 سل متره لرې موټر څومره لرې شوی 1.5 سل متره دلته چې ټي وضع کړو 10 چې مربع کې سل تقسیم 2 50 50 ضرب 3 1.5 سل یعنې دواړه په یوه نقطه کې کېږي څومره لرې به وي 1.5 سل متره لرې راګیر شوی څومره وخت وروسته راګیر شوی 10 سکنډه وروسته په دې وخت کې د عسکر یا د پولیس سرعت څومره دی نو د پولیس سرعت پیدا کول لپاره V2 مساوي کېږي V1 جمع AT V2 مساوي کېږي V2 پولیس V1 صفر متر بر سکند جمع AT 3 متر بر سکند مربع T سو دی 10 سکنډه دا به دې سره اختصار شي نو V2 اخرنی سرعت د پولیس 10 ضرب 3 10 متر بر سکند کې به وي څومره به وي 10 متر بر سکند کې په کومه نقطه کې به یې رانیولې هغه حل شو 10 که دې معادله کې وضع کوي که دې معادله کې وضع کوي تاسو ته ځواب درکوي 1.5 سل متره 1.5 سل متره لرې یې راګیر کړی د عسکر سرعت 10 متر بر سکند ته رسېدلی دا خو یو نوښت روان دی دلته هم 15 متر بر سکند وي او فاصله یې 1.5 سل متره وخت یې 10 سکنډه الله دې وکړي ورباندې پوه وي